الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وکټوري اهل حدیث یو دو اعتراض کوي. اول اعتراض دا کوي یو څو اقوال لیکي چې امامان خپل له تقلید کولو څخه منع کړی ده. تاسو به د غیر مقلدینو په مدرسو په کتابخانو کې ګورئ چې یو څه پوسټرې چاپوي او په دې پوسټرو کې د امامانو اقوال لیکلي وي چې په هغې کې منع د تقلید نه وي. نو ګورئ ورونو، ابن تیمیه رحمه الله جواب لیکي. هغه فرمایي چې منع الائمة عن التقلید انما هو في حق القادر على اخذ الاحکام عن الادله. یعنی امامانو چې کومه منع د تقلید څخه کړې ده هغه د مجتهد په باره کې ده. یعنی چې مجتهدین دی تقلید د چا نه کوي بلکې خپل اجتهاد دی کوي. فتاوا ابن تیمیه جلد 2 صفحه 203. نو په مجتهد باندې اجتهاد واجب دغه به اجتهاد کوي. علامه سمهودی رحمه الله فرمایي چې وقال الصيدلاني وانما نهى الشافعي رحمه الله عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد فاما من قصر عنها فليس له الا التقليد. العقد الفريد صفحه 50. یعنی امام شافعی رحمه الله هغه خلق د تقلید څخه منع کړي دي چې مرتبه د اجتهاد ته رسیدلی وي او غیر مجتهد د تقلید نه خلاصې نشته. د عقد الفريد په تعلیق کې لیکلي دي چې قال الحافظ ابن عبد البر في الجامع جلد 2 صفحه 909 بعد ذكر الاقوال الداله على منع التقليد وهذا كله لغير العامه فان العامه لا بد لها من تقليد علمائها عند النازله تنزل بها لانها لا تتبين موقع الحجه ولا تصل لعدم الفهم الى علم ذلك لان للعلم درجات لا سبيل منها الى اعلاها لأن للعلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره. عقد الفريد صفحه 55. خلاصه دا چې امامانو داسې اقوال پیدا کیږي چې پاغي کې منع د تقلید نه راغلی وي. خدا منع د تقلید نه د هغه چا په باره کې ده چې هغه مجتهد نه وي چې هغه مجتهد وي. نو دا منع د تقلید نه د هغه چا په باره کې ده چې هغه مجتهد وي او غیر مجتهد عامته چې په مقابله د مجتهد کې راشي دا غیر مجتهد مرادي. نو د غیر مجتهد د لپاره لابودي ده د تقلید د علماو نه. او بیا په اخر کې لیکي واجمعوا على ان الاعمى د اعمان غیر مجتهد مراد ده. د ټولو علماو په دې اجماع ده چې د غیر مجتهد د لپاره لابودي ده د تقلید د مجتهد نه. عقد الفريد صفحه 55. دویم اعتراض لا مذهب وکټوریان دا کوي چې امام صاحب چرته ویلي دي چې زما تقلید وکړي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې په کفایه شرح الهدایه کتاب الصوم کې د امام صاحب قول را نقل کړی دی چې واذا كان المفتي على هذه الصفه فعلى العامي تقليده وان كان المفتي اخطا في ذلك هكذا روى الحسن عن ابي حنيفه رحمه الله. واذا كان المفتي على هذه الصفه یعنی چې کله مفتی مرتبه د اجتهاد ته رسیدلی وي فعلى العامي تقليده نو په غیر مجتهد بیا د اجتهاد واجب دی. وان كان المفتي اخطا اگر چې مفتی په خپل اجتهادي مسله کې خطا شوی هكذا روى الحسن عن ابي حنيفه رحمه الله. امداسي حسن ابن زياد رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه روایت کړی دی. او په هدايه جلد اول باب ما يوجب القضاء والكفاره صفحه 226 کی فرمائی على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفه الاحاديث. فغیر مجتهد باندې واجب د اقتداء په فقهاو پسې دوی به تقلید د فقهاو د مجتهدینو کوي لعدم الاهتداء في حقه ځکه د په حق کې لاره موندنه نشته الى معرفه الاحاديث معرفت احادیث ته. مولانا عبدالحی رحمه الله د شمس الائمه الحلوانی په ترجمه کې د امام صاحب دا قول را نقل کړی دی
چې وقد روي عن الامام الاعظم جواز تقلید المجتهد بمن هو اعلم منه. د امام صاحب نه روایت ده چې مجتهدم د خپل لوی مجتهد تقلید کولی شي، کشر مجتهد د مشر مجتهد تقلید کولی شي. التعلیقات السنیه صفحه 96. د وابیانو د دې سوال، وابیان داسې وایي چې امام صاحب چېرته ویلي دي چې زما تقلید وکړي. د دې مثال، د دې سوال مثال داسې دی لکه یو ډاکټر چې هسپتال جوړ کړي، ماشینان راوړي، تسخاني جوړې کړي، اعلی مرتبه ډاکټران راولي، اوس یو احمق وایي چې زه خو ناجوړی مریض یم خو هسپتال ته نه ورځم ځکه چې ډاکټر ما ته نه دی ویلي او ډاکټر اعلان نه دی کړی چې زما هسپتال ته راشئ. نو دا مریض ډېر احمق دی ځکه چې ډاکټر هسپتال د همدې دپاره جوړ کړی دی چې د مریضانو علاج پکې وکړي. نو امام صاحب دا اجتهاد د مسایلو ولې کولو چې دی منع د تقلید خپل نه کوله، خو د همدې دپاره اجتهاد وکړي چې تقلید یې وشي.